پاکستاني طالبانو په یوه ځانمرګي برید کې لسګونه پاکستاني پوځیان هلاک کړي دي. د بشپړو جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او نیوز میډیا یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. پاکستاني طالبانو په یوه خپره شوې اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې نږدې 15 پاکستاني پوځیانو ته مرچو ولاړولې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستاني طالبانو تحریک ډلې د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوه پوسته ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه پکې 15 سرتیري وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې برید د پولیسو او پوځ په یوه ګډه پوسته شوی چې 4 پولیس او یو پوځي پکې وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان TTP د یاد برید مسؤلیت منلی او ویلي دي د یحیی بنوسي په نوم یو غړي ځانمرګي برید کړی دی. TTP پرون په دیره اسماعیل خان کې د یو بل وسلوال برید مسؤلیت هم اخیستی و چې لږ تر لږه پکې 10 پاکستاني پولیس وژل شوي وو. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.